دوستم سر له سبا د شمالي ولایتونو والیان معرفي کوو. افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو طرف ته روان ده. عبدالله پایلې نه مني. نړۍ هیوادونه ټول چوپ دي. امریکا هم چوپتیا دریځ نیولی او ټیفا بیا پایلې ناقصې وبللې. هیواد به بیا بحران ته ځي. ملګرو راځئ چې د ثبات او همپالنې ټیم څه کول غواړي او دوستم څه پلانونه نیولي دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په تیر حکومت کې د اشرف غني لومړی مرستیال او د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم په جوزجان کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویلي چې سر له سبا به شمالي ولایتونو ته والیان معرفي کړي. دوستم چې نن یې په شبرغان کې د عبدالله له لوري اعلان شوي بریا لمانځله وویل د ټاکنو وروستۍ پایلې ورته د منلو نه دي او ډیر ژر به د عبدالله په مشرۍ داسې یو حکومت اعلان کړي چې د افغانستان ټول قومونه به پکې برخه ولري. نوموړي دغه راز ویلي سر له سبا د فاریاب، سرپل او نور شمالي ولایتونو خلک راوځي او په ټاکنو کې د خپلې بریا جشن ولمانځي. هغه دغه راز وویل چې ډیر ژر به د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو چارواکو سره ناسته ولري او پر وروستیو تحولاتو به ورسره بحث وکړي. بل خواته د ټاکنو روڼتیا د څار بنسټ دفاع له 19 ساعتیز چوپتیا وروسته د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټاکنو کمیسیون وروستۍ پریکړه ناقصه ده او د شکایتونو له پوره څېړنې پرته اعلان کړې ده. د اشرف غني د بریا د اعلان نه وروسته د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د شفافو رایو له مخې د کمیسیون پریکړه رد کړه او خپله بریا اعلان کړه. عبدالله وویل 300,000 رایې چې تقلبي او غیر راجستر وي غیر قانوني وي خو کمیسیون حساب کړي دي. د په خبره کمیسیون د دې رایو په شمارلو سره ستر ملي خیانت وکړ. عبدالله په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د خپلو بایومټریکو رایو په اساس هغه انتخابات ګټلي او یو اړخیز حکومت به جوړ کړي. د دې ټاکنو د وروستۍ نتیجې له اعلان راهیسې 18 ساعته تیریږي خو د امریکا په ګډون هیڅ هیواد په رسمي ډول ځواب نه دی ویلی. د دې لانجې په پام کې نیولو سره تر دې دمه نه د افغانستان د ټاکنو مرستندویان او نه هم د نړۍ شاوخوا نورو سازمانونو او هیوادونو د پایلې اعلان ته په رسمي ډول ځواب ویلی دی. په تیرو کلونو کې کله به چې لومړنۍ پایلې اعلان شوې د متحده ایالاتو د سفارت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت لومړی و چې ځواب به یې ویل. خو د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان په اړه د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ دفتر چوپتیا د دې وړاندیز کوي چې دغه سازمانونه او هیوادونه له اعلان شوي پایلې سره کلک مخالف دي او ژر به پریکړه اعلان کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.